السلام علیکم ملګرو که غواړئ ساریګه سریال نورې برخې هم وګورئ زما چینل سره سبسکرایب کړئ لایک هم کړئ او شیر هم کړئ زما ویډیو سره شیر کړئ چې نور خلک یې هم وګوري او ګنټۍ هم ووایئ چې کله زه ساریګه ډرامه پورته کړم نو تاسې درسي شیر هم کړئ. ماته یې راکړه. موږ به په یو ځای کې په تماشو ښاغلي یه. بښنه غواړو تاسې مو هم ستړي کړئ خو دا مهمه خبره ده که شخصي پرېکړه وای بیا زه څه نشم ویلی خو که بیا اداري ستونزه وي بیا دا موضوع ما پورې اړه لري. ښاغلیه عاقف او ښاغلی کیامي نیکله موږ سره دي اوس درځو. راځئ نو چې له دې ځایه لاړ شو نور څه ته په تمه کېږئ ها دوی زر موټر ته پورته کوي هله وروره هیله کوم خیر دی ما مه وژنئ په ما رحم وکئ خیر دی دا بیا دغه خبرې چا در زده کړي دي ووایه ځناوره ها تېروتی وم وروره ورور جانه تېروتنه رانه وشوه ومې بښئ راووځه کم اخله مخکشه نه یو را رسېدلي اوس چېرته یو ها ډېرې خبرې مه کوه غلی شه ته دوی ته وګوره دوی خو ټول ډېر ډارندي خیري خیر دی ماته زیان مه رسوئ زیانمن ته نور څه زیان رسولی شو ته په دې نه پوهېږې کیامي نیکه خیري دوی موټر ته پورته که زه موټر له دې ځایه لرې کوم مخکې شه مخکې شئ دوه دقیقې له ما سره راشه غواړم تا سره خبرې وکړم په سترګو ښاغلیه تاسو دې خوا مهرباني وکړئ دا د صفه موضوع څنګه رامنځته شوه ما ته ځینې معلومات را رسېدلي او ځینې نه دي خو غواړم له تا یې واورم ډېره مننه موږ هېڅکله دا نیت نشو لرلی چې له دندې او کار نه وتښتو یوازې یو عملیات کې ناکامه شو که رښتیا ووایم لومه کې بند پاتې شوم بله هېڅ کومه چاره نه وه لومړی وزیر صاحب تاسو خو پوهېږئ ما خپله دنده اوس ترهګرۍ سره د مبارزې په برخه کې مخته وړله څو میاشتې کېږي چې د دعوا موضوع مې مخته وړه زه پوهېږم چې څه ستونزې دي لیدلي موږ ټول په همدې حالت کې یو د دعوا په موضوع کې یوازینی کار چې موږ کولی شو دا دی چې د عدالت مخې ته ټول سندونه او ثبوتونه په منظم ډول وړاندې کړو وروستی خبره به د ترکیې خپلواک عدالت وبایي دا د مغزي تومور د عملیات په څیر دی ډېر پام او معلوماتو ته اړتیا لري مهارت غواړي موږ باید ښه او بد سره ګډ نه کړو دا ډېرې دوامدارې ډلې دي کله چې دلته څوک پرې پښه ږدي له بېلابېلو ځایونو نه یې چې هغې راوځي نجیب امره دا د اته پښیز حیوان مثال هم د دوی لپاره کم دی تاسو په دې پوهېږئ نجیب امره هر ځای کې ریښې ځغلولې دي موږ هم په همدې توګه کار کوو خو پای ته یې پرې نه ښودو وزیر صاحب د یو تور قرباني شو او هیڅوک هم زما تر شا ونه درېده چې د پېښې اصلیت معلوم او څنګه چې مې وویل ما ته ځینې معلومات را رسېدلي کوم تور چې په تاسې لګېدلی د هغه په اړه معلومات لرم ان په دې هم پوهېږم چې تر شا یې د شا لاس دی یعنې څنګه کله چې مې دا موضوع واورېده زر مې څېړنه پیل کړه ځینو ځایونو نه مې معلومات وغوښتل وګوره دا دوسیه د استخباراتو له ادارې نه ماته رسېدلې دا وکیل څو ځلې زموږ د ډلې څارنې لاندې راغلی د مخکې له وخته زوال له نیول شویو کسانو سره یې پخوا ښې اړیکې تېرې کړي دي پوه شوم الفرا موږ دواړه پوهېږو چې دا تا ته یوه جوړه شوې لومه وه که څه هم اوس موږ سره حقوقو ته د وړاندې کولو
لاره ثبوت نشته بیا هم زه راضي نه یم چې ته لاړ شې خبر اوسه وخت د هر څه درمل کیږي ستا په څېر کس چې داسې دنده پرېږدي د باشرفه کسانو په مورال اغېزه کوي دلته ستا د راغوښتلو لامل هم همدا دی خپله دنده به نه پرېږدې بېرته به دندې ته ځې زه اړینو ځایونو ته امر ورکوم او دا پیښه په خپله څارم دې موضوع کې کومه نیوکه هم نه منم وګورئ نجیبه مره له تاسې نه ستاسې د هم مسلکانو مورال مهم دی موږ ته راښودل شوي چې امر وسپنه هم پرې کولی شي لومړی وزیر صاحب دې ځوانانو ته وګوره ډېری یې د خپل عمر په پسرلي کې دي ځینې یې ګوډ شوي او ځینې نور یې ړانده شوي زرګونه ځوانان مشاهدان شوي وطن ملت او مسلک ته دې پوروړی او له بلې خوا موږ د دې ځوانانو پوروړي هم یو آیا ته غواړې چې د دې ځوانانو سره نور هم یو ځای شي د دوی په لیدو مې زړه ورخلی وزیر صاحب اوس د لومړي وزیر په توګه نه بلکې د هیواد یوه عادي وګړي په څېر له تا غوښتنه کوم چې دندې ته دې راوګرځې زه له وزیر صاحب او نورو ځایونو سره خبرې کوم دا موضوع په خپله څارم ته څه نظر لرې لږ څه مخکې ښي خوا ته تاویږو پیکا زنګ وهلی که لږ سم چالاکي وکړې نو ماغزه به دې په موټر کې وشیندم پوه شوې ځواب ورکړه پوه شوم چیرته یې لاره کې یو ښاغلیه درځو عاقب هم در سره دی هو ښاغلیه را سره آیا مینیک څنګه هغه څنګه ده ښه دی تلیفون هغه ته ورکړه پیکاس غواړي له تا سره خبرې وکړي سمه ده ښاغلیه ورکړه څنګه یې کایا ډېر خوشحاله یم چې بیا دې غږ اورم ژوندی اوسې ښاغلی پیکاسه زه په بېصبرۍ سره تاسې ته په تمه یم موږ ډېر مو په تمه کوو نږدې یو ښاغلیه لږ وروسته به در ورسېږو سمه ده د لیدو په هیله سمه ده زما کسانو مینیک ژغورلی دلته راځي هغه هم له عاقب سره یو ځای ما فکر نه کوه چې عاقب به دومره بې عقل وي ښکاري چې اسیمو ورته د هوښیار فکر کوه کله چې هغه هم دلته راشي نو دواړه به سره یو ځای ډېر لږ وخت پاتې دی صادق همدا چې عاقب په دې دروازه دننه راشي بیا دواړه مړه یې ښه نو ته څه وایې نجیبه مره بېرته غواړې چې د آرزروم ملیباس کې مو سپاره کړم یا هم استانبول ته بېرته خپلې دندې ته راوګرځې له تاسو ډېره مننه کوم چې له ما سره مو له نږدې وکتل یوې بې انصافي ته مو دومره توجه ښکاره کړه زه نشم کولی چې ستاسې خبره په ځمکه وغورځوم وزیر صاحب یعنې نور نو بېرته خپلې دندې ته ورځم مننه کوم نجیبه مره مننه کوم ستا هر کار به د هېواد لپاره په خیر وي مورې فکر کوم پلار مې بیرته خپلې دندې ته راګرځي انشاءالله لورې سهار له سبا غواړم تا بېرته خپلې دندې کې وګورم په سترګو هغه ثبوت مو هم پیدا کړی چې حقوقي ستونزې هوارولی شي یعنې د قانون له پلوه به هم زه خپلې دندې ته بېرته لاړ شم او وکیل به زندان ته لاړ شي هغه څنګه ثبوت دی دا هغه ثبوت دی چې وکیل به ډېر زر زندان ته بلیږي او خپله سزا به وګوري لومړی وزیر صاحب په رښتیا هم ته یو ښه پولیس یې ما هېڅ هم نه دی کړي خدای را سره مرسته وکړه خدای دې تل در سره مرسته وکړي چمتو یې خیري هغه عاقب څرګر صاحب زه چمتو یم خو وایم نه کېږي چې زه دلته پاتې شم او په دې باندې پام وکړم په چا پام کوې خیري په دې کایا مینیک او د سړي باندې کایا خو خیر خو دا بل سړی راته په سر نه ښکاري
اوس څنګه ښکاري اوس ډېر بېکاره ښکاري، رښتیا وایم. حالا نو مخکې شه. زه به څنګه شم؟ غواړې د ده په څېر شې؟ که نه غواړې نو غلی کښېنه. سمه ده، ژمنه کوم. غلی دا هېواد او وګړي یې ستاسې په خاوند ویاړي. هیله ده تاسې هم همداسې اوسئ. ژوندی اوسې ښاغلیه. باور وکئ موږ ټول هم پې تل ویاړو. کوچنیه مهرباني ته چې لوی وکړه. شې غواړې څه کاره شې؟ غواړم د پلار په څېر مې پولیسو ما او قاتلین ونیسم. آفرین زمریه، ښکاره ده چې د څه ډول سړي زوی یې کوچنیه. آفرین زوی، آفرین. اوس نو ماته اجازه راکئ. ډېره مننه کوم چې زما خبره دې ومنله نجیب امره. استغفر الله. تاسې لطف وکړئ چې د دومره کارونو سربیره مو موږ ته وخت راکړه. انشاءالله تاسې نه شرمنده کوم. څه وشول پلاره؟ هله ووایه. د څه په اړه مو خبرې وکړې؟ تا مې ولې مننه وکړه پلاره؟ د آخرت پوښتنې بیا پیل شوې. نجیبه زر کوه ووایه، واله مې اندېښنه ډېره وې. له ډېره تعجبه مې ستونی وچ شو. اجازه راکئ چې اوبه وڅښم چې ستونی مې تازه شي. یا الله. هله نو پلاره، اوف واخله. ماته یې مفریني راکړه. هغه چمتو شئ، بیرته خپل کور ته ځو. زنده باد. ډېر ښه. ډېر ښه، ډېر ښه وشول. بېرته خپل کور ته ځو. ولې دې ماته غېږه راکړه؟ لومړی تا ماته غېږه راکړه خورې. زه یو نظر لرم. هغه دا چې زه او مور به دې کور ته لاړ شو تر څو چې تاسې خپلې ستونزې هواروئ، همدلته پاتې شئ. څنګه فکر دی؟ ډېر بد فکر دی. پلاره هلئ نو چمتو شئ چې لاړ شو. زار کوئ. هغوی څه شول؟ ولې تر اوسه نه دي راغلي؟ یو ځل بیا ورته زنګ ووهه. دا غږ له کوم ځای راځي؟ دا د چا موبایل دی؟ زر دې ځواب ورکړي. کیسه ګور له دې ځای وباسه. راوچپ شئ. داسې وکئ، داسې وکئ، زر کوئ. هغه بیا راځه چې له دې ځایه لاړ شو. زر خبر تر څو چې هغه ونه وژنم هېڅ ځای ته م نه ځه. که راغلو ټول به ووژل شو. زر خبر، زر خبر. داسې وکئ، زر کوئ. هغه راځي نو وژنئ. زر کوئ، زر کوئ. زموږ موټر چېرته دی؟ مخې ته دی ښاغلیه. ښه نو څنګه وکړو؟ یو کار به وکړو ښاغلي. هله زر کوه، زر کوه. وسلې مو وغورځوئ که نه دی وژنم. زمریه پوهېدم چې ته دلته راځې. هله نو که نه وژنم یې. سمه ده، ارامه اوسه، وسله مې غورځوم. لیونتوب مه کوه، ته څه کوې؟ ارامه اوسه. کم عقله. ته ښه یې؟ شکر دی. زما لپاره د ژوند ګواښ سره مخ که. ته دې ته ګواښ وایې ثابته؟ دا خو زموږ د ملنډو کار دی. هغه کسان تښتي. ماته یو وسله راکه. صبر وکړه، دومره زر په پښو مه درېږه. ته ښه حالت کې نه یې. خیر یې، ته دې په ثابت رور پام کوه. زه بېرته زر راځم. سمه ده، سمه ده، ته په ځان پام کوه. هله نو خلاص شه، زر کوه. هله نو زر کوه. خلاص شه، خلاص شه. پیکاسا، ته دلته څه کوې؟ زما لاسونه یې ولچک کړي دي. ښه ده چې راغلی. دوی چېرته لاړل؟ ته د وتلو ځای کنټرول کړه. امر مو پر ځای کېږي. پیکاسا! حرکت راغی، حرکت وکړه، زر کوه.
سبا وي ستا مرګ زما له لاسه دی وتښتېدل هو شکر چې اوس ته له موږ سره یې ستاسې دواړو پوره وړی یم هېڅ خبره هم نه ده دا زموږ دنده ده موخه ځینو کسانو په استانبول کې د ښاروالۍ ملي بس په اور وسوځاوه هغه پولیس چې د ژورو ډلو له منځه وړلو لپاره کار کوي د داسې کارونو د مخنیوي رانا ته دا د چې یو ځل وګوره نیولي دي او زر تر زره به هر څه سم شي د ترهګري سازمانونو جوړ دولت په اړه معلومات دي ډېر مهم معلومات پکې شته تاسو وویل تا ته مې وویل واده نه اورېدل فکر کې تللی وم ډېره بخښنه غواړم ته ښایې که نه ښایم یوسف چېرته دی تر اوسه نه دی راغلی هغه خو ډېر تکړه خبریال وخته خبر پسې تللی دی اوس به راشي خدایه ته راسره مرسته وکړه نه پوهېږم چې څه وکړم د دې حالت ته وګوره چې زموږ په سر راغلی دی او ټول یې یو وشړلو په ښکاره یې ځواب راکړه میدان هغوی ته پاتې شو سارګر صاحب که نجیب امیر نه وای تللی هېڅ به داسې نه کېده رښتیا وایه ملګریه کېدای شي همدا تر ټولو ښه کار وي ته په خپله لاره لاړ شه او زه هم په خپله لاره مخکې له دې چې د یو بل زړه مات کړو باید دا کار ختم کړو یعنې هر څه دومره اسانه دي ښه نو پاتې شه نشو پاتې کېدلی ته له ما سره لاړه شه هیله کوم ما سره واده وکړه که ته دا ګوتمۍ ومنې د نړۍ تر ټولو نیکمرغه سړی به زه شم د دې لپاره چې تا ته د نړۍ ټولې خوشحالۍ درکړم زه مې خپله ټوله هڅه کوم هغې ته مې خپله ټوله مینه ورکړه که ځان مې مرانه وغواړې هغه به هم ترې زیار کوم که یو بل سره مو مینه نه وای دومره ستونزې به مو نه وي لیدلې ته اوس د ګیرسون موضوع جدي نیسې فکر مې کړی و ته به هم راسره لاړه شي ممدوحه لږ څه منطقي فکر وکړه زه به په ګیرسون کې څه وکړم استانبول کې نړۍ ته راغلی یم استانبول کې مې زده کړې کړې دي یعنې ته له ما سره نه ځې نشم تللی له تا نه هم نشم غوښتلی چې دلته پاتې شي د هېڅ چا لپاره هم خپل ځان مه قربانوه ان زما لپاره هم نه هر څه سر هم دې ځای پوره وو په لومړي طوفان کې یو بل نه جلا کېږو زموږ له لاسه نور څه نه راځي ممدوحه کېدای شي همدا تر ټولو ښه کار وي ته په خپله لاره لاړ شه او زه په خپله لاره مخکې له دې چې د یو بل زړه مات کړو باید دا کار ختم کړو یعنې دومره اسانه ده ښه نو پاتې شه نشم پاتې کېدلی ته له ما سره لاړه شه نشم تللی سرګر صاحب تاسې ښه یې د دې خبر سرلیک مخې خواته کېدو څنګه مو خوښه ده نه زما پان کیڼ خواته ښه راځي خو هلته بل خبر دی خو دا خبر ډېر مهم دی زما پان دا هم دلته ښه راځي وګوره دلته بیخي ښه راځي ته هم رښتیا وایې که دا دلته کېدو بیخي ښه راځي ملګرو زه اوس ځم سمه ده لاړه شه څه وخت بېرته راځئ زه ځم سمه ده سبا بیا سره ګورو هېڅ بېرته نه راځم زه ځم دا کار پرېږدم نوره دلته نه راځم ته څه وایې رانا یعنې دنده پرېږدي او ځې هو زه دا دنده پرېږدم په دې څه شوي سلام ملګرو زه راغلم ټول زما خبرې واورئ یو مهم خبر مې ترلاسه کړی داسې مه کوه رانا چا چې برید کړی ښکاره دی دا د هغې ډلې کار دی چې غواړي کردان او ترکان په جګړه اخته کړي لوی خبر درته وایم تاسې پوهېږئ چې زه څنګه پوه شوم پخوا یې په خپلو پلانونو کې دا کارونه ټول یو لیکلي دي خو په تاسې څه شوي ملګرو زما خبرې نه اورئ که څنګه رانا دنده پرېږدې څه ټوکې کوې ملګرو ممدوح ګیرسون ته بدل شوی دی څه ما هم پرېکړه کړې چې له هغه سره لاړه شم هېڅ هڅه مه کوئ چې زما مخه ونیسئ سمه ده ته په ګیرسون کې څه کوې راناخورې نه پوهېږم یوازې په دې پوهېږم چې اوس باید له ممدوح سره واوسم خدایه دا خبره نه له کومه شوه هېڅ پوښتنه مه کوه هیله کوم
په رښتیا ځي خورې یوه شېبه صبر وکړه خورې یوه شېبه رانه خورې یوه شېبه صبر وکړه هیله کوم هیله کوم راځه یوسفه رانه خورې مزه خیر دی زما په حالت پوه شه خورې زه بل څه درته نه وایم هر څنګه چې ته خوشحاله یې څه چې درته ښه ښکاري هماغسې وکړه خو زموږ په اړه هم فکر وکړه وګوره ډېر ښه خبر مو ترلاسه کړی په هر ځای کې به ډېر شور جوړ کړي که ته ستا دا خبرې ما هېڅ نه حیرانوي د خپل ژوند تر ټولو با ارزښته کس له لاسه نشم ورکولی د با ارزښته کس له لاسه ورکول څومره سخت وي ته هم پوهېږې سمه ده څه ده چې زړه وایي هماغه کار وکړه دا خبره هېڅ مه هېروه نه خورې زه تل له تا سره یم هر کله دې چې ما ته اړتیا پیدا کړې او زه راته ووایه بس ډېره مننه کوم دا خبرې دې نه هېروم ملګرو ژوند دی اوس یې سرګر صاحب هلا نیازي مخکې له تګه باید خبرې وکړو سمه ده څرګر صاحب خو تاسې هېڅ ښه نه ښکاروي څنګه ښه واوسم نیازي نجیب امر لاړ له رانه نن چله شوه هغه له ما سره نه ځي نور نو مه خفه کېږه څرګر صاحب ویل یې په خوله اسانه ښکاري نیازي زه هغې سره ډېره مینه لرم اوس پوه شوم یعنې په استانبول کې معشوقه لري څه وشول اوس در سره نه ځي که څنګه دا هم بل کار نه لري زموږ خبرو ته غوږ نیسي دا ښځه مې هېڅ خوښه نه شوه تاسې پورې اړه نه لري اغلې ډېر پام کوئ له خپلې امرې سره مو خبرې کوئ تا امر نه ده لیدلی بې تربیګي مه کوه که به کم سبا وشي څرګر صاحب خبره مه اوږده وایي اوږدوم نیازي هسې هم اعصاب مې خراب دي ستاسو په ضد دعوا خلاصوم نور به په دې مسله کې کار نه شئ کولی په خبره مې پوه شوې که نه هر څه چې کوې بې کله تا نه هېڅ نه ډارېږم چېرته ځې څرګر صاحب مه کوه سمه ده همدا اوس له دې ځایه لاړ شئ نور بېرته را نه شئ ستاسو په څېر خلک دې مسلک کې ځای نه لري کوم میدان چې ستاسو په څېر خلکو ته پاتې وي هلته په رښتیا هم ځای نه لرم ته په حقه یې مهرباني وکړئ دا زما کار دی استعفا ورکړم د خدای په امان اوس ارامه شوې تاسو ټولو ولیده چې له ما سره یې څه ډول خبرې وکړې نه مونږ خو څه نه دي اورېدلې مونږ خو هېڅ هم نه دي اورېدلې وروره تا څه واورېدل چېرته ځې څرګر صاحب نه پوهېږم نیازي نه پوهېږم ملي بس چې د کاداکوی په سیمه کې وسوځېده د هغه په وړاندې غبرګونونه ورځ په ورځ لویږي نن یو غبرګون د ملت پره ډیموکرات ګوند رهبر ښاغلي سرمد کاواجي نه ښکاره شو ښاغلی سرمد کاواجي زموږ د نن ورځې خپرونې مېلمه دی ښاغلی کاواجي د دې موضوع په اړه تاسو څه وایئ دولت له ترهګرو سره د خبرو میسته کېني پایلې موږ ټول په خپلو سترګو وینو د ښار په منځ کې او په رڼا ورځ کې هغوی زموږ هېوادوال سوځوي ترهګر ښار ته راښکته شوي ترهګر د ښار په مرکز کې خپل ځواک ښکاره کوي دا لوبه راته اشنا ښکاري دا د خپلمنځي جګړې پیل دی ملګرو خو موږ هېڅکله هم دې لوبې ته اجازه نه ورکوو چې ورور د ورور په مقابل کې ودروو موږ خپل دقت او پام له لاسه نه ورکوو او موږ به له مشرو له لارې خپلې ټولې غوښتنې پیل کړو قدرمنو لیدونکو له یوې لنډې دمې وروسته به راوکړو کایا د سرمد دا خبرې مې هېڅ خوښې نه شوې ډېرې کلکې خبرې ونه کړې که داس خبرو ته دوام ورکړي زموږ د پروژې یوه پښه به ماته شي کوڅې به غلې پاتې شي ستا پان څنګه به وي چې خپل یو کس د هغه په ځای وټاکو څنګه چې تاسې مناسب ګڼئ هماغسې وکړئ تا سره ښه نه ښکاري دا خو ستا تخصصي کار دی ته ولې نه پوهېږې که زه یې وژلی وای بیا زه ښه پوهېدم چې تا نه وژنې کایا زه هېڅکله له تا نه تېرېږم ستا په څېر سړی خو په ترکیه کې څه په ټولې نړۍ کې هم نه پیدا کېږي کایا اوس خو ژغورل شوې خبره مه اوږده وه کایا وژغورل شو خو عاقف ته هم زیان ونه رسېده او هغه خپل قسم له موږ نه واخیسته که نه څه شوي
تاسو ولې خاندئ؟ ښاغلیه عاقف یې واځې د ثابت مړی ویوړه ژوندی نه دی وړی ثابت به لس ساعته وروسته د عاقف د سترګو په وړاندې ثابت یعنې څنګه؟ زما له خبره پرته مو کوم کار کړی دی؟ په تماشه یې وبه یې وینئ ومه غوښتل چې تاسو لږ حیران کړو رزیلان کمقلان زه به ټول یو په سر بولم ښه د هغوی دا کار به بې ځوابه پاتې شي ها زموږ په ځای برید وکړه زموږ ملګري ووژل د دې هر څه حساب یې ورسره نه کوو حساب یې ورسره کوو خیري ډېر حساب یې به ورسره وکړو همداسې نه ده ثابته ثابته ته ښایي که نه ثابته کومه ستونزه خو به نه لرې نه خیر ښه نو څه وکړو کوم ځای کې چې پاتې ول هماغه ځای دوام ورکوو دا کار شاته تګ نه لري ملګرو اوف دا لاره خوشې کوي لرې شه وروره له مخه مې لرې شه کنه زه بیړه لرم دوی څه کوي وایي ستاسې په څېر خلک دې مسله کې ځای نه لري نور نوبات مه کوه ما د دې کار لپاره ټول ژوند قربان کړی یو ځل پوښتنه وکړه ځان پوه کړه موږ دې مسلک لپاره خپل ټول ژوند پرېښی بې شرمې ښځې زه ډېر ښه پوهېږم چې چاته هلته رالېږلې اندېښنه مه کوه د امر په توګه یې موږ ته رالېږلې توبه استغفر الله توبه لرې شه وروره لرې شه زما خبرې ښې واورئ تاسو ته ځینې خبر لرم په خپلو پلانونو کې مې لږ بدلون راوړی د خپل منځي جګړې کار لا هم تیز ډېر وخت کېږي چې سرمد کاوجي په نوم د ملت پاله رهبر له کارونو نه خوښ نه یم د دې سړي اراده ډېره قوي ده موږ سره کار کولو ته ډېر لیوال نه ده او د همدې لپاره هغه وژنو او د وژلو پرېکړه یې د کردانو په ډلې اچوي هغوی حسن هم د دې کار مسؤلیت په غاړه اخلي له دې نه وروسته به ملت پاله کسان او د هغوی ملګري به د کردانو ښکار شي په دې خو ښه پوهېږي نور کارونه به په خپله مخ ته لاړ شي رسنۍ به هم خپلې خبرې بدلې کړي حسن هم د خپل منځي جګړې سرلیکونه چمتو دي سمه ده ښاغلیه دا کار څه وخت وکړو سبا ان همدا نن ولې سبا ته په تمه شو سمه ده ښاغلیه زه دا کار سرته رسوم کردان ورونه مې زما خبره په ځمکه نه غورځوي پیکاسا دې کار کې لاس وهنه وکړه تر کومه چې پوهېږي موږ سره ځینې کردان شته چې دا کار کولی شي شته ښاغلیه هغوی هم ستاسې د امر په تمه دي چمتووالی هم بشپړ دی لکه یا سره یو ځای لاړ شه دا کار حل کړه په سترګو ښاغلیه باور وکړئ زه به بېرته راژوند سمه ده وروره تا داسې صبر وکړه څنګه یې جمشیده وخه هم ښاغلی پیکاسا واسیم دلته دی خو هم دلته دی د ملي بحث له کاره وروسته ډېر د باندې نه وځئ راځئ مهرباني وکړئ د خبرو کار ماته پرېږده پیکاسا د دوی په ژبه زه ډېر ښه پوهېږم سمه ده ستا هنر به دلته وګوره سلام دی په تا زما رایه اتاله جنګیاله یه تاسې څوک یئ زه دې ونه پېژندلم
څنګه کېدای شي ملګرو دې زما ویډیو باندې در ښکاره نه کړې او زه ستاسې د دعوا یو مهم ساتونکی یم دا د سیمې د مشر نږدې ملګری یم پرون مې ورسره خبرې وکړې د ملي بس وځولو نه خبر شوی له ما یې وغوښتل چې تاسې نه مننه ته نه غواړې چې لا لوی ګامونه واخلې ته نه غواړې چې هغه نوم دی د ماهر چیکور کماس په څېر انقلابي کسانو په تاریخ کې ولیکل شي په اصل کې اوندار له تا هم دا غواړي دلته د همدې لپاره راغلی و رښتیا وایې اوندار زما لپاره همداسې یو فکر لري البته چې همداسې یو فکر لري خو البته که ته دغه ته مپو بولهونه کې البته چې نه الهو کوم ښه ده ښه نو زه څه وکړم اوس وګوره داسې کېږي ښه وخت مه راشه ژوندی اوسه امیر صاحب نجیب امیر بېرته راغی نجیب امیر امیر صاحب تاسې دلته څه کوئ بېرته لاړ شم نیازي امیر صاحب بخښنه غواړم دی حیران شوی هغه خو تل داسې حیران وي ټول ما ته غوږ شوي هېڅوک به هم چېرته نه ځي ټولې تبدیلیانې لغوه شوي دي زه هم خپلې دندې ته بېرته راغلم دلته څه خبره ده نجیب امره له ما سره راشه اغلې سویل غواړم تاسې ته یو څه در ښکاره کړم مهرباني وکړئ چې د یحیا کوټې ته ورشو مهرباني وکړئ دننه راشئ ښاغلی څارنوال صاحب چېرته وې نجیب امره دا هماغه کیسټ ده چې تاسې ته مې په اړه ویلي وو ته راکړه چې ویې ګورو وبه ګورو چې دې کې څه دي ته چاره لګلې تا ته وایم الپر له ما غوښتنه کړې وه چې د هغه کمره جوړه ما هم عاطف ته ورکړې هو امیر صاحب په یاد مې شو کله چې ما وکیل دې کوټې ته راوسته عاطف کوټه کې کمره کې ګوتې وهلې ښکاري چې روښانه پاتې شوې دا یې چکچه کړی ډېر ښه دلته راشه صبر وکړه غږ دې ونه باسې صبر وکړه څه کوې صبر وکړه مه کوه وروره وای ظالمه ته دې وکیل ته وګوره غږ دې ونه باسې د تبدیلیانو د لغوه کېدو خبره له کومه شوه دا پرېکړه تاسې نشئ کولی واس وګوره واس یې درته ښایم ما دا پرېکړه نه ده کړې زما پرېکړه دا ولې چا به دې زه کوم او پړه به دې په پولیسو خیر راغلی مدیر صاحب د پولیسو حوزه کې خیر اوسئ دا ډول شکل له دې وروسته نجیب امر بېرته خپلې دندې ته راګرځي او د ډلې ټول ملګري هم ولې لیدل نجیبه تا ویل چې زه یوازې پرېښی یم ناڅاپه دې ولیدل چې ستا شاته څوک ولاړ دي له دې وروسته شاته تګ یا هم ماتې منل نشته بل ځل داسې څه ونه وړم سمه ده مدیر صاحب زه به څنګه شم مدیر صاحب دا پرېکړه به نجیب امر وکړي کېدای شي وبه غواړي چې د مرستیالې په توګه ورسره پاتې شئ د مرستیالې په توګه که دا دنده نه غواړئ وان سیمه کې یو خالي بس شته تاسې خپله پوهېږئ حالی نو خپل کار پیل کوي نجیب امره لومړی هغه وکیل ونیسئ او رای بلئ په سترګو ښاغلیه هو لږ پاتې و چې هېر مې شي ومې غوښتل په خپلو لاسونو یې درکړم په خیر راغلی نجیب امره ډېر شکر هله نو ټول کسان چمتو که چې حرکت کوي سمه ده دنده مونږ ته پته مه وه همدا سړی دی هو پیکاسا یوه عجله پېښه وشوه څه شوي سویل نجیب امر بېرته خپلې دندې ته راوګرځېد چټیات مو وایه څنګه کېدای شي له هغه سره داسې ویډیو شته چې وکیل سالم لاندې راغورځوي د ولایت امنیت مدیر دنده ورته بېرته
فکر کوم له لوړ ځایه ورته امر شوی و حالت نه یې ښکارېده دا خبره له کومه شوه او بله دا چې هغه سړی اوس وکیل پسې ورځي که هغه سړی ونیول شي هر څه به ورته ووایي پیکاسه دا کار باید زر تر زره حل کړي سمه ده یو کار به وکړم سمه ده سمه ده په خبره پوه شوې که نه دا سړی د کردان عملیات تر ټولو لوی دښمن دی د مرګ ستاسې د ژغورنې په معنا ده او د اوندر تمه خو به غلطه نه ثابتوې که نه پوه شوم ښه نو څه وخت دا کار وکړم ولې نن ونه کړو ځوانه جنګیالیه ولې په تمه شو جګړه نه ځنډېږي ستاسې دښمنان هره شیبه کار کوي نن دا کار کوم د رزل په سر په مرمۍ ولم او دوزخ ته یې لیږم وروسته له هغه به اوندر هم همداسې ستا سر ښکل کړي هله نو مهارت دې ښکاره کړه امر صاحب څه مې چې واورېدل رښتیا دي ته مې نه وینې ممدوحه کومې لوبې ته خو نه ځو که نه خدایا ډېر شکر ښه نو اوس څه کوو حرکت وکړه چې ځو پیکاسه نجیب امر حرکت وکړه د وکیل نیولو ته ورځي سمه ده زه را رسېدلی یم تر څو چې را رسېږي کار به یې ختم کړم نن ښوونځي ته تللی وې سمه ده ګرانې زما ډېر حیران کړم ښاغلیه بخښنه غواړم دې خبره راغله پخوا مو سره نه وپېژندلې دا زما مېرمنه ده خوشحاله شوم دا هم زما لور ده ممدوحه دا ښځه دلته څه کوي نه پوهېدم امر صاحب که ثابتمن شي څنګه مړ کېږي عاقفه امر صاحب یو بد خبر را ورسېد بیا څه شوي یعنې غواړې خپل اظهارات بدل کړم مخکې شه زر کوه